ما ویډیو ګوري او بار بار مانه دا شیطان دغه هیروي که را ویډیو زما ګوري ما ته پته لري ما ته وروره یو دوه درې خولۍ راولېږه ستا به ډېره مننه وي. نو د جومات نه د دیوال نه اخواته چې کومې زنانه ولاړې وې یقینا چې داسې زنانه به نه وه راغللې چې هغې به دوپټه نه وه په سر صحیح ده هغې به دوپټه نه وه په سر هغه به د سنتو مطابق برابره نه وه مکمل کبر. دا د شو یورپ راځو زمونږ او ستاسو پښتنو علاقو ته د پاکستان د افغانستان علاقو ته د پښتنو علاقې څه فکر کوئ زمونږ میندې خویندې دوپټې نه اچوي زمونږ میندې خویندې د عزت د حیا په څادر کې پټې نه دي څه فکر لرئ ورور به یو بګاړه انسان شي اوکې زه به یو بدکاره انسان شم تاسو به ما په یو بد وګورئ بهر کې به مې وګورئ ټیک ده ګاډي کې روان یم وروڼو یو انګریز را سره ناسته دی کلا ویښتانې دي چا به کتلی وم صحیح و به یې ګورئ را سره پر یو کار په سلسله باندې ترې چا رانه پوښتنه نه دی کړې سکندر وروره جینۍ ولې در سره ناسته دی ګاډي صحیح او که تاسو الزام چټي لګوئ که نه هغه ستاسو خپل کمعقلتیا ده مګر همدا درته وایم چې کومې زنانه زمونږ په کورونو کې ناستې دي که نه هغه ډېرې په حیا او په پرده کې ناستې دي هغه د خدای پاک نه په خپل کور کې هم ډارېږي ولې ډارېږي د دې کومه پرې چې هغه د خدای د خپل رب نه په خپل کور کې هم ټیکری اچوي زمونږ او تاسو پښتانې زنانه دغه شانته دي په بدیا کې خو یو ځل څه کوي چې هلته به نقاب حجاب کوي پرفیکټ به یې کوي بلکې سترګې خپل نظر به خپل لاندې ښکته وي همداسې ستاسې زنانه نه دي دی 100% هم دغه شانته ستاسو هم دی پرې چې یو کلتور والا خلک یو یو پښتانه یو مسلمانان یو مونږ او تاسو به بېګاړه شو بیا راتاوېږم هغه پوچ انسان ته هغه سپک انسان ته چې ته په خوله کې ما سره د کوم کس دی کوم کینه دی د دښمني دی را سره اول خو ته ډېر کوشش وکړه توریالی شه سینه په سینه را مخامخ شه که نه بازو په بازو را مخامخ شه اول خو ته دغه کوشش وکړه ته راپسې سر یې کړه تاسو زما دښمني غواړئ که زه خو دښمني نه غواړم دښمنۍ نه مې توبې ویستلې دغو جنګونو دغو بدو ردو نه مې توبې ویستلې افغانستان کې چې کوم کارونه کوم عملونه ما وکړل کافي دي الله په لاره کې مې کومو ملګرو سره وکړل میشنز الله دې ما ته معافي وکړي الله دې زما هغه کارونه قبول کړي جیل ته لاړم آخري نتیجه زما زندان جیل ته لاړم تر دغې پورې هر څه سټاپ هغې نه بعد هر جنگ نه هر جګړې نه هر قتل نه توبه صحیح ده بیا هم تاسو راپسې ګرځئ که نه دا ورور صرف هغو کارونو نه توبه ویستلې ده مګر هغه همت هغه ټیکنیک هغه انداز هغې نه اوس هم ډک دی هغه زور هغه طاقت نه اوس هم ډک دی که تاسې ما سره څه کار وي نو سینه په سینه مخامخ شئ چې سینه په سینه نه مخامخ کېږئ که نه نو ټلیفون کې را مخامخ شئ باقاعده روبرو خبرې وکړئ صحیح ده مګر هم د سپږو په شانتې اوقات مه ساتئ چې تاسو زنانو ته تېرېږئ زنانو ته مه تېرېږئ ستاسو د ناپاکه خوله ستاسو د ناپاکه ژبه ستاسو د ناپاک لاسونه زمونږ د هغو زنانو چې د فرښتو په شانتې پاکې دي په کورونو کې هم د الله د یارې نه ټیکری وچتوي تاسو د هغو عزتونو ته نشئ رسېدلی د هغو د عزتونو مخې ته د سکندر په شانتې غر په شانتې سینه ولاړه ده تاسې په دغې سینې نه پار کېږئ اول او بیا به تاسو هغه زنانو ته رسېږئ تاسو ته پته دی دومره درته اسانې ښکاري د یو زنانه ته چې تاسو دومره کنځاګانې کوئ دغې زنانو کوم محافظ رور نه وي کوم محافظ پلار به نه وي داسې به مو وشکوي داسې تاسو ته پته ده د حقیقت په دنیا کې به هم داسې وشکوي درته د حقیقت خبرې کوم د انټرنیټ خبرې درته نه کوم د حقیقت په دنیا کې به مو په لا اله الا الله چې داسې وشکوم داسې خو که چېرته تاسو واقعي هغه بې ادبه خلک یئ چې کوم بې ادبې الفاظ استعمالوئ او زنانو ته تېرېږئ یو سکندر نه هر مسلمان ورور به مو داسې وشکوي داسې چې مونږ د عزتونو محافظ یو
مونږ د عزتونو رکوالی یو. څنګه چې ځان ته عزت سره ګورو که نه، دغې نه زیات عزت خپل کور ته ورکوو، خپلو زنانو ته. زمونږ زنانه چې کله بهر کورونو نه ځي که نه، تاسو هم همدغه شانتې چې کله ستاسو زنانه کورونو نه بهر ځي که نه، نو ستاسو زنانه ستاسو خویندې اول دوی سره دغه یره وي چې زه د الله بنده یم. دویمه ورسره دا یره وي چې چېرته زما ورور ما ونه ګوري، چې زما را قدم داسې اخوا دې خوا نه، چې چېرته زما ورور هلته ولاړ وي که نه، ما به کور کې مړه کړي. همداسې دی که نه دی؟ لالا مې ونه ګوري، ورکه چې دادا مې ونه ګوري، پلار مې ونه ګوري. همداسې دی که نه دی؟ زمونږ او تاسو زنانه دومره په ادب کې دي. نو څنګه یو پوچ یو د سپږې په شانتې انسان پیدا کېدلی شي، هغو زنانو ته داسې په اسانه باندې کنځا ورکوي؟ څه نظر مو تېر کړی؟ زموږ هغه زنانه په یتیمخانې کې پراته دي، بې وروره بې پلاره دي. دا سینه درته مخامخ دی، اول ورسېدلی دا سینه، دغه شانته سینې نورې درته مخامخ دي. په خدای تعالی قسم، او سپږو ته دا پیغام چې دا سپږې په شانتې اوقات لري. په خدای تعالی قسم، دا مخکې شفیق خو چې درته وویل چې دغسې په نوک کې سړی مو واچوي، داسې مو ټوټه کړي. ها، د تکبر خبره درته نه کوم، د زور خبره درته کوم. د تکبر نه، د زور. او الحمدلله الحمدلله دومره وړه تنه لرم، خو زور مې الحمدلله په ټوله دنیا بر ده، په ټوله دنیا مې لاس دی الحمدلله. داسې یو نیټورک لرم الحمدلله چې فخر کوم په خپل نیټورک باندې. خو ځان ته نه یم، خو والله که ځان ته وم، اول الله را سره دی، دویم خپل نیټورک را سره دی. نو سپږو جان دوران صاحب خو درته وویل که نه، چې شفیق خو درته وویل چې په لاس کې مو داسې واچي، او جان دوران صاحب درته وویل چې په لنګری کې سړي ټکولی وای که نه. د حقیقت په دنیا کې زه تاسو سره بل عمل کوم، په انټرنیټ کې درته نه وایم. د حقیقت په دنیا کې زه تاسو سره بل عمل کوم. هغه عمل ما ته ډېر ښه معلوم دی چې کوم عمل در سره کولی شم، او په لا اله الا الله چې در سره کولی شم. څومره چې مینې نه ډک یم که نه، څومره چې خوږ انداز نه ډک یم که نه، هغه دنیا ته به در سره خبرې نه کوم، دغې دنیا خبرې به در سره نه کوم چې په کومه دنیا کې رالوی شو، او کوم کوم کارونه مې وکړل، او کوم کوم کارونه کولی شم. بهرحال د ورورولۍ لاس مې درته مخامخ کړی، د اتفاق لاس مې درته مخامخ کړی چې ورونه یو، مسلمانان یو او پښتانه یو، د یو کلتور خلک یو، د یو رواج خلک یو، او د یو عزت خلک یو. د عزت ډک اوسېږئ، عزت راکئ، عزت مې واخلئ. د عزت په نظر راته وګورئ، او د عزت په احترام درته ګورم. آیا د عزت مالکان یې او که نه یې؟ د عزت مالکان یې او که نه یې؟ حقیقت کې به راشو که نه. عزت واقعي پیژنئ او پیژنئ او که نه یې پیژنئ. عزت که پیژنئ، نو اول د خویندو میندو عزتونه وکئ. دا بهترینه خبره ده او بهترینه مشوره ده درته. کله چې د مور او د خور عزت وپېژنئ که نه، نو بیا به خپل ځان وپېژنئ، او چې کله خپل ځان وپېژنئ که نه، نو بیا به جهان وپېژنئ. دا یاد ساتئ. نور ښه شپه درته غواړم، زما په خبرو خفه نه شئ. دا خبرې صرف سکندر درته خپل ځان نه ونه کړلې، دا خبرې د هر هغه ورور پیغام دی چې کم ورور خپله خور لري په کور کې. دا زما جواب د هر هغه ورور دی چې کم ورور په خپل کور کې د حیا ډکه خور لري. صحیح. نور الله ته وګورئ، یو بل ته عزت ورکئ. الله ته وګورئ، د یو بل خاطر وکئ. الله ته وګورئ، مینه محبت منځ کې راولئ. صحیح ده ملګرو؟ نور په لوی الله مو